ورو سوال کړی دی ډېر فایدهمند سوال دی انتهایی فایدهمند وایي نن سبا یو بیه مشهوره شوې ده او خلک په دغه طریقې سره د ګاډو بیې هم کوي نور هم کوي نو چې دا بیه به څنګه وي د هغه بیې صورت دا دی چې یو کس راغی زما نه سامان واخیستو په قرضو بیا یې په ما راخرڅ کړو په نغدو او دا قرض نه ریټ کم دی جواب د دې مسلې دا دی چې دا کومه بیه چې دا رول ذکر کوي دې ته په عربۍ کې په شریعت کې ویل کېږي بیع العینه او زه به دې پې پوه کړم داسې لکه ته زما خواله راغلې او دا د سودخواره دا کار کوي دا سودي معامله ده دې سودخورو څه چل کړی دی دوکان یې کولاو کړی دی یو ځای یې کولاو کړی دی چې معمولي غونته کې او په هغې کې څه سامانونه هسې ایښودي دي او په هغې باندې لس انچ دوړه پرته ده د اوسه پورې لا چا اوچت کړي هم نه دي خو دا د بیې سامانونه دي نو ته اوس څه چلو کې ستا ضرورت راغی 50,000 روپو ته یا 1,00,000 روپو ته ستا ضرورت راغی ارجنټ پکار دي تا له څوک قرض نه درکوي ته په ده پسې دوکان ته لاړې په دې سودخور پسې او هغه ته دې دا ووې چې زما دغه پلانې اوس د سره جیب کې ګورې 1 روپۍ هم نشته خو دغه پلانې مشین یا لوښی یا هر شی چې پروت دی دا زما په کار دی زه اخلم په څو دی نو هغه ورته وایي چې دا په 1,50,000 روپۍ دی دا په 1,50,000 دی وایي صحیح شو په 1,50,000 باندې دا زما شو به وشو خو 1,50,000 به زه تاله 6 میاشتې بعد درکړو صحیح ده اوس دا ناشنا بیه دی چې ګوره دې کې دغه سامان خوځېدلی د ځینه نه دی نه د ملکیت ته راوړېدلی دی صرف د خولې خبره ده چې ما په تا خرڅ کړو هغوی ما واخیستو 6 میاشتې بعد به پیسې درکړو صحیح نو بیا ورته دا دوکاندار وایي چې په ما یې نه راخرڅوې سامان ګوره خپل ځای کې پروت دی خوځېدلی نه دی په ما یې نه راخرڅوې هغوی ولې نه وایي په 1,00,000 کې مال راکړه هغوی په 1,00,000 کې در کوم خو په نغدو وایي صحیح ده په نغدو یې راکړه خو په 1,00,000 روپۍ وایي زه ستا شو په 1,00,000 دوکاندار صاحب وایي واله 1,00,000 پوه شوئ تاسو په دې مسله 6 میاشتې بعد به دې څو واپس ورکوي 1,50,000 څو زیاتې شوي هسې په دې قصه کې دا سامان اخوا دېخوا کېږي لکه بیانېږي چې سامان پروت دی او سامان واله سامان دا هسې بانه ده نور د 1,00,000 روپۍ قرض اغستی دی واپس به 1,50,000 روپۍ ورکوي تیرور سره د دې مسلې غم دی او ما ته ویلي زما خواله د ملګري راغلي یو 2 هفتې مخکې او ما ته وایي چې دا لازم ته په دې سوالاتو کې ووایې خو بیا موقع برابر نه شوه سوالونه نور ډېر د هغوی سره دا غم و چې دا قصه زموږ په دې پښتنو کې مشهوره شوې ده او خلک لګیا دي دا قسمه طریقه باندې بیې کوي نو چې ته دې باندې خبره وکړې نو دا سودي معامله ده سودي جمهور العلماء پوخانی او وسنی چې څومره دي هغه ټول دې ته حرام دي او حدیث کې د راځي امام ابو داود راوړی دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي اذا تبایعتم بالعینه کله چې تاسو د عینې په دې صورت سره اخیستل خرڅول شروع کړو واخذتم اذناب البقر او د غواګانو په لکو پورې ونښتئ یعنې د مال غم د سره شروع شو ورضیتم بالزرع او دقه جیدادونو او فصلونو پورې ونښتئ وترکتم الجهاد او د الله په لار کې جهاد پرېښودو تاسو سلط الله علیکم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا الى دینکم الله به هم داسې ذلیله کړي د دې ځمکې په دې مخ باندې چې هېڅ قدر به ستاسو نه وي چې څو پورې تاسو د الله دې صحیح دین ته راواپس شوي نه وي دې کې هم دغه پیغمبر صلی الله علیه وسلم ذکر کړي ده تبایعتم بالعین او په دې کې ته یو واقع ذکر کړمه ډېره خوندوره امام عبدالرزاق الصنعاني رحمه الله مشهور کتاب المصنف کې هغه یو باب راوړی دی باب یې ښودی دی باب هغه باب کې څه دي باب الرجل یبیع السلعه ثم یرید اشتراءها بنقد بلکل دا مسله ده باب دی په بیان د هغه سړي کې چې سامان خرڅ کړي او بیا یې په نقدو د دغه سړي نه واپس کړي بیا یې واقع راوړی واقع داسې ده سند باندې راوړې ده د ابو اسحاق راوی نه چې هغه د خپلې ښځې نه دا روایت را نقل کوي چې د ده دا ښځه په عایشه رضی الله عنها پسې ورځ ورورله او یو څو ښځې ورسره نورې وې
نو په دې ښځو کې یوې ښځې تپوس وکړو د عایشې نه وي ام المؤمنین زما یو وینځه وه هغه ما د زید بن ارقم رضی الله عنه په 800 باندې واغسته یا په هغه باندې مې خرڅه کړه په 800 د دغه پورې یو نیټه الی اجل او بیا مې د هغه نه په 600 واغسته په 800 یې مې خرڅه کړه او په 600 یې ترې واغسته هغه 800 نقدي دي که نیټه ده نیټه ده 600 څه دي نقدي دي عایشې رضی الله عنها ورته وی ډېر بد دي هغه څه چې تاسو خرڅ کړي دي او ډېر بد دي هغه څه چې تاسو اخیستي دي او بیا له ده وی زید بن ارقم ته ووایه رضی الله عنه خو مشهور صحابي و چې ده خو د پیغمبر سره جهادونه کړي دي دی د هغه سره پاتې شوی دی دا کار څنګه کوي ورته ووایه چې توبه وباسه دا کار هم صحیح نه دی نو هغې ورته بیا ووایي چې هغه زنانه ورته وایي چې امیر المؤمنین که زه چې صرف هغه خپل حق والم او غزیاتي پرېږدم نو یې دغه طریقه بیا صحیح ده نو دې ځکه عایشه رضی الله عنها دا فتوا ورکړې ده او زما ټول وروڼو او خویندو ته دا نصیحت دی چې ګورئ د سود نه ځان لرې ساتئ سود هغه ګناه ده که نه هغه ګناه چې دې کې جنګ دی د الله سره او د الله د پیغمبر سره فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله الله وایي که د سود نه منع نه شوئ که نه نو ځان تیار کوي د الله سره او د الله د پیغمبر سره جنګ ته چې یو سړی د الله سره او د الله د پیغمبر سره جنګ کوي دی به کامیاب شي چېرته نشي کامیابي او دې کې ته یو واقعه بیان کړم ډېره خوندوره واقعه ده امام مالک رحمه الله له یو کس راغی دې سوال ته ګوره دې مسلې ته او دې ته به کوم سوچ کوي چې د علماو له الله څومره علم ورکړی او څومره عجیبه مسلې دوی خوا ته راځي امام مالک ته یو کس پسې راغی ورته وی امام صاحب ما یو سړی ولیدو نشې کړې وه شراب یې څښلي او دې شرابو دومره ګډوډ کړی و دومره ګډوډ کړی و چې دې سپومۍ ته ټوپونه وال چې دا رانیسمه د نشهیز په لاره روان دی او څه کوي بره ټوپونه ووي دا سپومۍ زه رانیسمه نو ما ډېر تعجب وکړو چې یاره دا شراب خو ډېر خبیث شی دی چې دومره یې د ده عقل بولی دی چې دی اوس اسمان طرف ته ټوپونه ووي د څه دپاره چې دا سپومۍ رانیسمه ها نو ما دا ووي د ځان سره مې ووي چې زما ښځه به په ما طلاق وي که چېرته د دې شرابو نه یو بدترین شی د آدم د بچي خېټې ته لاړ شي معنی دا شو چې د شرابو نه بدتر شی بل نشته او وی که نو په ما دې ښځه طلاق کوي دا د ځان سره وویو دا خبره وکړه اوس امام صاحب نه تپوس کوي چې دا ښځه په ما طلاق ده او که نه ده اوس دا ډېره پیچیده مسله ده نو هغه ورته ویي ما له لږ وخت راکړه زه سوچ وکړم او به ګورم او دا د حق پرستو علماو کار وي کله ورته یو مسلې پته نه وي نو ډایرکټ جواب نه ورکوي نو وی ما لږ وخت راکړې زه به لږ سوچ وکړم زه به وګورم سبا له پسې هغه بیا راغی وی زما د مسلې جواب نو هغه ورته لږ صبر وکړه زه به سوچ وکړم بیا به تاله جواب درکړم چې بل ورځ پسې بیا راغی نو هغه ورته وی ستا ښځه به تا طلاقه ده وی څنګه وی ما د الله کتاب ټول واړو راواړو او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په دې حدیثونو کې مې سوچ وکړو د آدم د بچو دې خېټې ته چې کوم بدتر شی ځي که نه هغه سود دی نو تا څه یاد کړي دي وایي تا خو شراب ویلي نو د شرابو نه یو شی بدترین شتي چې هغه څه دی هغه سود دی او تا ویلي دي که چېرته د آدم د بچي خېټې ته د شرابو نه یو بدتر شی ځي نو په ما دې ښځه طلاق کوي هلته یو شی شتي او هغه څه دی هغه سود دی قصه مې څه دپاره راوړه تاسو د مزه واخلئ چې د سود په شان بدترین شی بل نشتی کوم چې د آدم د بچو دې خېټې ته شي دومره یو خبیث او پلید شی دی نو د دې سود نه ځان لرې ساتئ ځکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي
اجتنبوا السبع الموبقات دا وو خبرونه ځان لرې وساتئ چې هغه انسان تباه کوي او په هغې کې یو ذکر کړی دی اکل الربا د سود خوراک دا د انسان دنیا هم تباه کوي او دا د انسان آخرت هم تباه کوي نو د سود نه ځان لرې ساتئ والله اعلم